ډېر کسان ماته دا میسج کوي چې زموږ د اے ټي ایم کارت نه روپۍ کټ کیږي او د دې موږ ته څه حل وښیه. کله چې موږ د فیسبوک نه یا د ټیک ټاک نه یا داسې نور مختلف اپلیکیشن نه موږ پرچیزینګ وکړو، یو شی هغې نه موږ اډر کړو، نو بیا به خپل دا کارت چې دی دا به موږ څنګه هلته نه ریموو کوو چې زموږ کارت نه بیا آنلاین ډیډکشن چې دی دا بیا نه کیږي. نو نن ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې دغه آنلاین پیمنټ چې دی دا به تاسو څنګه اف کوئ. د دې ډېره زیاته اسانه طریقه ده. په دغه موبایل کې یو اپشن دی، اوس لاړ شئ او دغه اپشن چې دی دا خپل په موبایل کې اف کړئ. بیا تاسو خپل د کارت انفارمیشن موبایل کې هر ځای کې ورکړي وي، که هغه تاسو یوټیوب کې ورکړي وي، که فیسبوک کې ورکړي وي، که ټیک ټاک کې ورکړي وي یا نور په ګوګل کې ورکړي وي، دغه اپشن چې کله تاسو اف کړو نو بیا به ستاسو کارت نه ډیډکشن چې دی هغه به نه کیږي. اوس دغه اپشن کوم ځای کې دی او دا به تاسو څه طریقې سره آن کوئ، مکمل طریقه درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او که په دې پیج باندې تاسو نوي راغلي نو دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ، چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره جوړوو. ښه ملګرو، اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل موبایل کې کوم ګوګل کروم چې دی هغه به اوپن کړئ. ګوګل کروم چې کله تاسو اوپن کړ نو دا بره ګوټ کې تاسو سره 3 ډاټ ښکاري، په دې 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړ نو بیا به تاسو لوغونتې لاندې راشئ. دلته تاسو ته ښکاري سیټینګ، په دې سیټینګ باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړ نو بیا به تاسو دلته لوغونتې لاندې راشئ. لاندې چې تاسو راغلی دلته تاسو ته ښکاري پیمنټ میتھډ، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. بیا به تاسو سره داسې اپشن چې دی دا به تاسو سره اوپن شي. دا تاسو ښکاري دا درې واړه چې دي دا آن دي، نو دا به تاسو یو یو چې دي دا به تاسو اف کړئ. ټیک ته اولنی به لاندنی چې دا به اف کړئ، بیا به دا ویریفای آټو پیمنټ میتھډ دا به اف کړئ. دلته به خپل فینګر ولګوئ او بیا بره په دې سر کې په دې فرست نمبر باندې چې دی سیو اینډ فیل پیمنټ میتھډ دې باندې به کلیک کړئ او دا به تاسو اف کړئ. دغه اپشن چې تاسو کله اف کړو نو بیا ستاسو کارت چې څه ځای کې استعمالیږي ستاسو کارت نه به پیسې چې دي هغه به نه کټ کېږي.